د ستورو مزل. لکه خورین دیوال د نمه مات یم، لکه خورین دیوال د نمه مات یم، ماته تکیه په کار ده غم مات یم. پام چې له ځایه مې ونه خوځوي، پام چې له ځایه مې ونه خوځوي، ټوټې ټوټې به شم صنمه مات یم. د سړي خور کانې راوشوې که نه، د سړي خور کانې راوشوې که نه، په ځان لګیا یم ځان خورمه مات یم. ګوره خو چوپ مه کښېنه ساه مې وځي، ګوره خو چوپ مه کښېنه ساه مې وځي، ګوره راوغږېږه مرمه مات یم. لکه د موم درپسې وڅڅېدم، لکه د موم درپسې وڅڅېدم، ترابه چېرته یې درځمه مات یم. لکه خورین دیوال د نمه مات یم، ټوټې ټوټې به شم صنمه مات یم. سلامونه د ستورو مزل ادبي خپرونې او د غزل میډیا د چینل ټولو ملګرو مینوالو، وخت مو په خیر. هیله ده چې ټول برک روغ یاستئ او د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ډک مازدیګر به مو په خیر کړی وي. دا چې موږ تاسې تل کوښښ مو همدا دی چې تاسې ته په ننګرهار کې ورک لالونه او ښه شاعران در وپېژنو. له خوشه بخته نن را سره د خوږ قلم خاوند هغه کس چې ښه شاعري کوي، ښه شعر لیکي، بختي ګل تراب را سره ملګری دی. تراب صاحب په پیل کې سلامونه ومنئ، ستړي مه شئ. مننه ګران شاهین صاحب، ډېره زیاته مننه. سلام علیکم. زما سلامونه هم تاسو ته او هم د غزل میډیا مینوالو ته، او خدای دې وکړي چې تاسې به هم راته روغ جوړ خوښ او خوشحاله وئ. ډېره زیاته مننه تراب صاحب چې زموږ سره مرکې ته حاضر شولې، کور مو ودان. تراب صاحب به دا راته ووایي چې تراب څنګه شاعر شو، ولې شاعر شو، علت او ځانګړنه یې په څه کې وه؟ مننه شاهین صاحب. دا چې ولې زه شاعر شوم، مطلب دا خواص فرق دی، خو زما په شعر لیکل یو الهي استعداد دی چې په چا کې واوسي. نو البته که څه هم خواري هم غواړي چې باید یو سړی ښه شعر ولیکي. خو دا چې زه څنګه شاعر شوم، اثر یې که مینه وښیو نو تقریبا مینه به هم وي، ځکه مینه هم د ژوند لپاره یو ضرورت دی. خو ډېر اثر یې ما باندې د اردو د ادب نه و. ما به د دې نه مخکې د اردو ادب مطالعه کول، لکه فرض مثال جونیل یا میرزا غالب، سرفراز احمد، د دوی شعرونه به مې لوسته، نو یو رقم خوند به یې راکوه ما ته. نو همدا و چې بیا ما هم هڅه وکړه مالې راشه چې زه ځان وازدم چې شعر لیکلی شم که نه. نو بیا ما هغه و چې ما شعر لیکلو ته مخه کړه، نو دغه دی اوس تر دې ځایه پکې راورسېدو. مننه، ژوندي اوسئ تراب صاحب. کلم مو لا تانده اوسه، راځئ نو مینوالو ته لومړی خپل انتخاب غزل ووایئ، بیا به په پای خبرې کوو. مننه شاهین صاحب، کور مو ودان. غزل به درته وایم، خو د غزل نه مخکې یو دوه بیتونه دي چې د هوا جبر و ډیوې هم ځان وژنه وکړه، د هوا جبر و ډیوې هم ځان وژنه وکړه، د هوا جبر و ډیوې هم ځان وژنه وکړه، حسن شهید شو عینې هم ځان وژنه وکړه. واه تراب یو ځل بیا. مننه شاهین صاحب. د هوا جبر و ډیوې هم ځان وژنه وکړه، حسن شهید شو عینې هم ځان وژنه وکړه. هغه چې ویل به یې چې سره ډولۍ مې ډېر ارمان دی. څنګه څنګه شاهین صاحب؟ هغه چې ویل به یې چې سره ډولۍ مې ډېر ارمان دی، هغه جینۍ نه وه، هغې هم ځان وژنه وکړه. مننه شاهین صاحب. غزل به درته ووایم، وایي د تغیر په خاریه کې زه هماغسې یم. د تغیر په خاریه کې زه هماغسې یم. مننه. د تغیر په خاریه کې زه هماغسې یم، په دې روانه زمانه کې زه هماغسې یم. واه او د وخت واړه خدایان هماغسې په کاڼو ولم. څنګه څنګه؟ د وخت واړه خدایان هماغسې په کاڼو ولم، لکه خلیل په عقیده کې زه هماغسې یم. مننه شاهین صاحب. د وخت واړه خدایان هماغسې په کاڼو ولم، لکه خلیل په عقیده کې زه هماغسې یم. ځکه هر څومره په مخ لاس وهم خو نه پاکېږم. ته که هر څومره په مخ لاس وهي. مننه. زه که هر څومره په مخ لاس وهم خو نه پاکېږم، د وخت ګردجنه آینه کې زه هماغسې یم. او لا هم لګیا یم په ځان کې ورک سکون لټوم. لا هم لګیا یم په ځان کې ورک سکون لټوم. مننه. لا هم لګیا یم په ځان کې ورک سکون لټوم، د خپل وجود په احاطه کې زه هماغسې یم.
او مقطع ده چې ترابه اوس دې هم نامه رانه اکثر هېرېږي. ترابه اوس دې هم نامه رانه اکثر هېرېږي، لکه ماشوم په حافظه کې زه هماغسې یم، لکه ماشوم په حافظه کې زه هماغسې یم. دغه غزل شاهین صاحب. ډېره ډېره مننه. لکه ماشوم په عقیده کې زه هماغسې یم. واقع ده چې ماشومتوب ښه دوران دی. تراب په ژوند کې کومه هیله لري چې تر اوسه پورې لا ورته نه دی رسېدلی؟ اوس هم په زړه کې کومه هیله تراب لري که نه؟ تقریبا شاهین صاحب انسان خو د انسان ژوند په ټوله کې هیلو پورې تړلی، هر انسان هیلې لري. تراب کومه هیله لري؟ دا چې زه کومه هیله لرم نو که ټوله نه درته وایم، زما هیله د یو ښه راتلونکي په اړه ډېر زیات فوکس زما په دې چې باید یو ښه راتلونکی ولرم. خو زیاته هیله زما دا ده چې یو سوله ییز ژوند باید زه ولرم. زموږ په هېواد کې سوله د هر څه نه ډېره مهمه ده او زما هیله نن سبا هم دا ده. تاسې باور وکړئ ما خپلې ټولې هیلې شاته کړي، ما خدای ته ویلي که یوازې سوله راولي خیر دی، دا زما نورې هیلې دې پاتې شي. هیلې ته په ډېره پوره معنا زه هیلهمن یم سولې ته وبښئ چې سوله راشي وطن. بس هیواد کې دې رب سوله راولي، امن دې راولي. شپو انګازو کې دې ښه کلکه مینهواله یم. تراب شپو انګازو کې دې ښه کلکه مینهواله یم. زه خپرونه اورم ته ورته غزل ووایه. یو غزل بل هم لته اورم. ډېره مننه شاهین صاحب. کور مو ودان غزل به درته ووایم. څنګه دی؟ یو ماښام تصویرونه د سېزل ما. وا څه دې کول؟ یو ماښام تصویرونه د سېزل ما، خپل وجود ته به زخمونه ورکول ما. څومره درد. وا مننه شاهین صاحب. یو ماښام تصویرونه د سېزل ما، خپل وجود ته به زخمونه ورکول ما. خودکشي مې هم په خپله خوښه وکړه. خودکشي دې هم په خپله خوښه وکړه. مننه شاهین صاحب. خودکشي مې هم په خپله خوښه وکړه. خپل جسد ته بیا په خپله هم ژړل ما. ښه دې نه کول. او سادګي مې تر دې حده واوښتې. سادګي دې سادګي مې تر دې حده واوښتې، د ړندو ښار کې رانجه به خرڅول. وا څومره لوړ بیت. تراب یو ځل بیا. مننه شاهین صاحب. وایي سادګي مې تر دې حده واوښتې، د ړندو ښار کې رانجه به خرڅول ما. او هغه تا چې مخخه کې راته ټینګ کړه. څنګه؟ هغه تا چې مخخه کې راته ټینګ کړه، بیا تر کوره مې لاسونه ښکلول ما. مننه شاهین صاحب. هغه تا چې مخخه کې راته ټینګ کړه، بیا تر کوره مې لاسونه ښکلول ما. او شبګیرې به رانه ستړې وې ترابه. شبګیرې به درنه ستړې وې ترابه. مننه شبګیرې به رانه ستړې وې ترابه، چې په ځان کې به خوبونه لټول ما. چې په ځان کې به خوبونه لټول ما. ډېره ډېره مننه تراب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شولې. کور مو ودان چې قیمتي وخت مو راکړ. د قلم مو لا تانده اوسه. ډېره ډېره مننه. مننه ګران شاهین صاحب. خدای مو راته لره سرلوړي اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړه او دلته راغئ موږ سره مرکه وکړه. ډېره ډېره مننه ستاسې د لا بریاو په هیله. کور مو ودان هر کله راشئ. له تاسې هم مننه تراب. زموږ هدف همدا دی چې هدف ته کار وکړو. ډېره ډېره مننه. کور مو ودان دا و د ستورو مزل ادبي خپرونه چې له خوږ ژبې شاعر او لیکوال تراب بختیګل تراب صاحب سره مو را جوړه کړې وه. تر بیا او بلې خپرونې خپل شاهین په لوی الله وسپارئ. خو له یاده مو ونه وځي غزل میډیا صفحه او چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ تر څو لا ښه شاعران در وپېژنو. لوی الله مو مل شه.